الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے حضرات علماء کرام مشائخ عظام د کابل ولایت د تجارانو د تالارونو مشران او وکیل گزاران او د رسنیو چې څومره استازي دي موږ دې ټولو ته خیر مقدم وایو. دلته یوه مسله چې هغه ډېره مهمه مسله ده او زموږ د وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر سره تعلق لري، هغه د حجاب مسله ده. دا ډیره اوږده مسله ده او ډیره ضروری مسله ده. اول آیات د حجاب متعلق چې نازل شوی دی دا په 5 د هجری باندې دا نازل شوی دی او د آیات هغه وخت نازل شو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا د نکاح نفس په حرم نبوی کې داخل شو. حضور صلی الله علیه وسلم د وس مطابق ولیمه کړې وه، د واده د ډوډۍ انتظام خوراک برابر کړی. حضرات صحابه کرام راغلي وو، هغې ډوډۍ خوړله. چې کله ډوډۍ وخوړه پیغمبر علیه السلام مبارک بهر ووت او چې کله بیرته راغی هغه صحابه کرامو ډوډۍ خوړې وه، د پیغمبر علیه السلام په کور کې ناست و. الله تبارک وتعالی دغه وخت کې د آیات راولېږه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اوس په عام دنیا کې دا مشهوره ده چې د حجاب متعلق مسله ذکر شي وی دا د امارت خبره ده، دا د وزارت امر بالمعروف خبره ده. حجاب دا د امارت خبره نه ده، دا د وزارت امر بالمعروف خبره نه ده. حجاب دا د رب العالمین خبره ده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. نو تاسې وګورئ امارت هغه کارونه به کوي چې کوم د شریعت مطابق وي. د سړو د ښځو اختلاط د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نه راواخله تر پیغمبر علیه السلام او نن زمانې پورې د سړو د ښځو اختلاط دا بد ګڼی شوی دی، هیڅوک یې هم ښه نه ګڼي. تاسې وګورئ د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام سفر چې کله مدین ته وشو، هغه د شعیب علیه الصلاۃ والسلام لورګانې هغې خپل بیزې اوبه کولې نه، یو طرف ته ولاړې وي او نورو خلکو خپل بیزې اوبه کولې. هغه زمانه کې هم دوی د اختلاف نه ځان ساتله، د ګډوډۍ نه ځان ساتله، د اختلاط نه چې دی نو د ځان ساتله. هغې نه وروسته چې کله موسی علیه السلام دا مسافرو راغلی
د ښځو حالت یې ولیده چې دوی اوبه نشي ویستلی او اوبې ورته وویستلې. بیا د شعیب علیه السلام لورګانې عذر پیش کوي چې د سړو او د ښځو اختلاط خو دا بالکل صحیح نه دی، خو معاشره کې د ښځو راوتلم نشته دی. دا زه چې راوتې ما دا ځکه راوتې و ابونا شیخ کبیر پلار مې ضعیفه دی، راوتلی نشي، د کار کسب نه دی، بیزو پسې نشي تللی، دا مرعا چراګاه ته نشي وړلی، نو بلحاظه د ضرورت په بنیاد باندې راوتې. تاسې وګورئ د حجاب نه مخکې حجاب آیاتونه نه دي راغلي. زینب بنت جحش رضی الله عنها د ندې ناسته وه، په کوټګۍ کې ناسته ده، پیغمبر علیه السلام باندې د حجاب آیات نه دی راغلی، لیکن د دې متعلق راځي چې څنګه ناسته وه. وهي مولیة وجهها الی الحائط، زینب رضی الله عنها مخ دیوال ته ګرځولی و، دا شای صحابه کرامو ته وه، مخ ښکارېدله نه او ستر او پردې کړی و. نو معلومه شوه چې شریفو خلکو کې، په نیکانو خلکو کې او په شریفو کورنیو کې اختلاط د پخوا نه دا ممنوع. او ښځه د هغې دپاره حجاب که د کور نه وځي دا به هغه وخت کې حجاب کوي، خو حجاب دا به دا ټول بدن پټوي او دا به وځي. د دې حجاب متعلق قرآن کریم کې په 2 سورتونو کې، سورت احزاب، سورت نور کې الله تبارک وتعالی و آیاتونه نازل کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اویا احادیث دې متعلق را لېږلي دي. دا مسله ده، یو شرعي مسله ده، خو الحمدلله افغانان دا غیرتي خل دي، دا مسلمان اولس دی، دا ښځې غیرتي ښځې دي، دا مسلمانانو ښځې دي، دا د مسلمانانو په کورونو کې تربیه شوي دي چې کله د حجاب متعلق دلته امارت امر بالمعروف وزارت له طرف اعلان وشو چې ښځې د حجاب مراعات کړي، خو الحمدلله یو ښځې مخالفت نه دی کړی، هیڅ چا مخالفت نه دی کړی. د هغې وجه دا ده کورنۍ مسلمانان دي، خلک مسلمانان دي، دا په یو سوچه کورنۍ کې تربیه شوي ښځې دي، او انشاءالله که معمولي غوندې نقصان موجود وي د دې نه بعد به هغه هم پوره کوي. افغانان کل کې کل هېڅکله هم بې حجابي دا نه غواړي. او حجاب دومره مهم دی چې یو ځل به ایمان راوړئ، د ایمان راوړلو نه وروسته د عورت پټول دا فرض دی. دا شرعا طبعا عقلا ټول په دې متفق دي چې عورت پټول فرض دي، او په ټولو شریعتونو کې فرض دي، او په ښځو باندې فرض دي او په سړو باندې فرض دي. یو خو دا عورت دی، دا به پټې، نامنه زنګنو پورې سړي عورت دی، د دې پټول فرض دی. د ښځې ټول بدن عورت دی، د دې پټول فرض دی. یو حجاب دی، حجاب هغه پرده ده چې پرده به کوي، چې ښځه د پردو سړو نه هغه محجوبه وي او هغه پټه وي، دا حجاب دی. دغه حجاب دا به ښځې مراعات کوي. دا حجاب صرف په ښځو باندې فرض دی. او شرعي حجاب او شرعي پرده د دې 3 درجې دي. اوله درجه دا ده چې حجاب او پرده د ښځو دپاره د هغې کور دی چې دننه په کور کې وي، ښځه په حجاب کې ده او په پرده کې ده. او بیا د دې متعلق قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. که تاسو د دې ښځو نه د ضرورت څیزونه غواړئ نو د پردې نه اخواته ترې ضرورت څیزونه غواړئ. ښځه به دیوال نه دننه وي، ښځه به د پردې نه دننه وي، ته به یو ضروري څیز ترې نه غواړئ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دا اولنۍ درجه ده. او که ښځه د ضرورت مطابق وځي نو دغه وخت کې دا به پرده کوي وځي به، دا به برقف سرئ یا به غټ صادر په سرئ، د دې سر نه نیولې په خو پورې به د دې بدن ټول پټ وي، دا به ښکارېږي نه. دغه حجاب دا فرض دی، دا به نه ښکارېږي. دا څوک وایي؟ رب العالمین فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. یا پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته ووایه
لورګانو ته ووایه د ټولو مسلمانانو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې تاسو په سر باندې په ځان باندې صادرونه راښکته کوي او دا خپل بدنونه پټ کړي. اوس جلابیب جلباب راغلی. جلباب څه ته وایي؟ دا هغه صادر دی چې د سر نه پښو پورې ټوله ښځه پکې پټه وي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما هغه د جلباب تشریح کړې ده چې ښځه به سر نه پښو پورې پټه وي، سترګې به یې پټې وي، مخ به یې پټ وي، پزې به یې پټه وي، البته یوه سترګه به ښکاره کوي دې دپاره چې لاره پې باندې وویني. دې ته جلباب ویلی کېږي. دا دویمه درجه ده. او دریمه درجه هغه دا ده چې آیا د دې ښځې مخ، د دې ښځې لاسونه، پنجې او دا مخ دا څنګه دی؟ زمونږ مذهب دا دی، امام ابو حنیفه رحمه الله اوی مخ او لاسونه که د فتنې فساد نشتوالی و، د فتنې فساد دور نو، نو دغه ښکاره کول دا جایز دي، پروا نه لري. لیکن موږ او تاسو ګورو دا د فتنې دور دی، د فساد دور دی، عادتا دا شرط موجود نه دی. نو لهذا فقهای کرام زمونږ احناف د غیر محرمو په وړاندې مخ ښکاره کول، ورغوي ښکاره کول د دې اجازت نه دی ورکړی چې دا ښکاره کړي. او شریعت چې دا پرده راوړې ده، فردا د ټولو فواحشو، د ټولو پاکدامنیو د حفاظت اهم باب دغه فرده ده چې پرده وي، فواحش ختم، معاشره صفا، پاکدامني به راځي او دا څومره بدیانې چې دا ټولې به ختمیږي. او اوس چې ته ولګېږې ښځو ته کتل، که یو سړی ښځو ته ګوري، که په نیت کې اراده یې خرابه وي، بدیت اراده وي، دا کتل حرام دی. او که د بدیت اراده نه وي دا مکروه دی. قرآن حکیم کې رب العالمین سړو ته اعلان کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای پیغمبر اسلام ووایه، اعلان وکړه د مؤمنانو ته چې نظرونه ښکته کوي، د خپل نظرونو حفاظت وکړي. او که دا ښځې سړو ته ګوري دا هم جایز نه دی. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای پیغمبر اسلام مؤمنانو ښځو ته وایه، اعلان ورته وکړه چې خپل نظرونه دې دا ښځې ښکته کړي. لیکن بعضې فقها دا وایي چې دی دا کتل د دې سړو او ښځو، ښځې سړو ته ګوري دا جایز نه دی، دا به نه ګوري. هغې دپاره دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ناست دی، ام سلمه رضی الله عنها ناسته ده، میمونه رضی الله عنها ناسته ده. یو ناصافه یو صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه راغی. نبی علیہ السلام بیبیانو ته یې پرده وکړي. هغې ورته وایي ای د الله پیغمبره دا خو ړوند صحابي دی، دا معذور دی، نظر یې کار نه کوي، زموږ پردې ته به څه ضرورت وي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي افعمیاوان انتما، آیا تاسې وړندي؟ که هغه وړوند دی تاسې خو وړندي نه، نو تاسې ورته ګورئ. نو بعضې فقها دا استدلال نیسي چې دا ښځې به سړو ته نه ګوري، دا کتل جایز نه دي. او بعضې فقها به وایي دا ښځې که چېرته سړو ته ګوري او دی بغیر د شهوت نه ګوري، بغیر د بدیت نه ګوري، دا جایز دی. هغې دلیل د حضرت عایشې رضی الله عنها هغه حدیث دلیل نیسي چې یو ځل حبشو په مسجد نبوي کې نظربازي کوله. پیغمبر علیه السلام مبارک بره ولاړ دی په چت باندې. حضرت عایشې رضی الله عنها دا خپل مخ پیغمبر علیه السلام په اوږه باندې ایښی دی او حبشو ته ګوري او هغې نظربازي کوله او حضرت عایشې رضی الله عنها ورته کتلې. نبي علیه السلام ممانعت نه دی کړی. نو فقها وایي کتل ورته جایز دي. خو بیا علماو فقهاو فیصله کړې ده، قول فیصل ذکر کړی دی. او وایي که چېرته دا ښځه سړو ته د بدیت په نظر ګوري، د شهوت په نظر باندې ګوري، دا بې جایز نه دی، دا ناروا دی. او که بغیر د شهوت نه ګوري، همداسې ورته ګوري، دا خلاف اولا دی. یعنی ښه کار نه دی، خو البته جایز دی، خلاف اولا دی.
او بیا زمونږ شریعت دا مونږ چې څه وایو دا امارت نه وایي. رب العالمین فرمایي چې ښځه هغه به څه کوي؟ ښځه به خپل بدن څنګه پټوي؟ پړونه به په ځان باندې واچوي. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، په ګریوانونو باندې به دا صادر راکاته کړي. او که لاره باندې ځي طریقې موږ ته ښودلې ده. یو ښځه په لاره باندې ځي چې لاره باندې به تګ څنګه کوي؟ ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین. دا پښه به په مځکه په زوره نه وهي. که د دې په پښه کې زیورات وي، سره دي سپین دي، چې هغه آواز وکړي وشړنګېږي او بل څوک آواز واوري، نو دا کار به هم دا ښځه نه کوي. دا موږ ته طریقه ښودلې. دغه حکمونه چې راغلي دا د امارت نه دي، دا د امر بالمعروف وزارت نه دي، دا د رب العالمین حکمونه دي. لیکن زمونږ د دې ټولو مشرانو نه دا څومره چې دلته راغلي د کابل ولایت د هر ارګان سره چې تعلق لري، موږ ستاسو نه همکاري غواړو، موږ سره همکاري وکړئ. دا ستر فرجو پرده او حجاب دا د یو شخص کار نه دی، دا د مسلمان کار دی، دا د مسلمان کورنۍ کار دی. هوټلونو والا دې همکاري وکړي، په هوټلونو کې د بې حجابه ښځې نه پرېږدي. تالارونو والا دې همکاري وکړي چې عروسي تالارونو کې د بې حجابه ښځې نه پرېږدي. او همدارنګه دکانداران دې همکاري وکړي. بې حجابه بې پردې ښځه راغله، ورته چې سودا نه در کومه لاړه شه، حجاب وکړه بیرې شه. ته مسلمان یې. دلته دا ملت دا ډېر ځورېدلی کړېدلی ملت دی، او دې ملت دلته ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. او په هغه حالت کې ته دومره حالت کې راوځي چې د اسلام و شریعت د افغاني کلتور او د رواج د ټولو خلاف دی. زه سودا نه در کومه. دا به زمونږ د امارت سره او بیا خاص کر د امر بالمعروف وزارت سره د دې ټولو چې څومره تجاران دي، او که د دې نه علاوه تالارونو مشران دي، وکیل ګذران دي، دا به موږ سره د زلګرانو اتحادیه ده، دا به موږ سره د دې ډېره همکاري وي. د دې نه به موږ ډېره مننه کوو. او بله خبره دا کوو چې نن سبا دا خل چې کوم لګیاو د دنیا د حقوق بشر په نامه باندې هغې لګېږي. د افغانستان اسلامي امارت په مشرانو بندیزونه لګوي. ولې؟ وی حقوق بشر یې نقض کړی دی. زه دوی ته حیران یم، د دوی سوچ و فکر ته حیران یم، د دوی ذهنونو ته حیران یم چې حقوق بشر وایي څه ته. دا 20 کاله چې افغانستان کې ماشومان شهیدانوله، دا 20 کاله هم ښځې کونډې کړې، ځوانان هم ووژله، تنکي علما، تنکي حافظان هغه هم شهیدان کړه. دا د حقوق بشر نقض نه و. په ودونو باندې بمبار وشو، غرونو کې خلکو جنغوزي ماتوله، بمبار پې باندې وشو، په لاره کې بمبارونه وشو، په موټرونو باندې بمبارونه وشو، په کورونو باندې بمبارونه وشو. هغه حقوق بشر نقض نه و. دا دنیا مسلمانان ملکونه او دغه مغربي طاقتونه، دا یورپي طاقتونه، زه حیران یم چې دوی هغه وخت کې چیرته وو. په دې نږدې وخت کې او په دې قریب چې کله د فلسطین مسله راغله، هغه دی کې ماشومان په سوونو نه دي، په زرګونو باندې ماشومان زنانه اکثریت پکې شهیدان شوي، قتل شو. او هغې اوس هم د هغه ملبو او د هغه بنګلو لندې پراته دي، د هغې د ویستلو څوک نشته. دا د حقوق بشر نقض نه دی. او بیا ډېر په سپین سترګۍ باندې راوچت شو. همدا امریکا او د دې هغه مغربي طاقتونه راغله، هم د دې اسرائیلو حمایت یې وکړه. زه په اسلامي امت او په ټول اسلامي ملکونو باندې ډېر په افسوس سره دا خبره کومه چې یو ملک هم راوچت نه شو چې د هغه فلسطین د مظلوم مسلمانانو علی الاعلان حمایت وکړي او ووایي چې موږ د دې حمایت کوو. کافران ټول راغله، د خپل مغربي طاقتونه راوچت شو او حمایت یې وکړه. او سره د دې نه دا ظلم، دا ستم، دا بربریت دوی په سترګو باندې لیدله او وخت په وخت باندې لیدله. او بیا هم وویلې ځان نه دفاع حق لري، خو مسلمان د ځان نه دفاع حق نه لري. لہذا منګه دغه بندیزونه دا په کلکو ټکو باندې غندو او دا وایو چې دا بندیزونه اسلامي امارت او وزارت امر معروف د خپل اهدافو نه وروسته کولی نه شي. امارت چې کوم اهداف دي
مخکې و هغه اهداف به اوس هم وي نو موږ یې په کلکو ټکو باندې غندو نو په همدې باندې به اکتفا وکړو وخت کم دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تدريب زمون تروح اصل اساس تكلك ايمان دي روزل تخبل وجود بحق بقران افغانستان دي والشكر خبل واكد استقلال وطن ازاد دي دا ویاړ مو د جهاد دی 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 تدریب زمون د روح اصل اساس تکلک ایمان دی روزل تخبل وجود بحق بقران افغانستان دی او شکر خپلواکي د استقلال وطن آزاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی